د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود وایي د اشرف غني تېښته د دې لامل شوه چې افغانستان افراطیت ته ولېږي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره د سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپله وروستۍ وینا کې وویل چې د اشرف غني تېښته د خلکو په پیسو طالبانو ته د حکومت سپارل د ملي خیانت یوه بیلګه ده چې د رژیم د ړنګېدو سقوط لامل شوه. هېواد د افراطیت په لور روان دی. هغه په یو بیان کې چې نن دوشنبه خپاره کړه له طالبانو سره د خبرو پر مهال او د ملي پخلاینې تر چتر لاندې پټ تړونونه هم یاد کړل چې د په اند د خلکو د لاسته راوړنو د ضایع کېدو هېواد د لوېدو لامل شول. افراطیت او تروریزم. احمد مسعود همداراز د طالبانو په نه پیژندلو او په افغانستان کې د یو جامع حکومت په جوړېدو د ټینګار په اړه د نړۍ د هېوادونو د منطقي او مناسبو دریځونو هرکلی وکړ او ویې ویل تمه ده چې دا تګلاره به په کلک هوډ سره دوام وکړي. په دې کې شک نشته چې افغانستان د ولس د ارادې پر بنسټ او د مختلفو توکمونو څخه جوړ یو رښتینی ټول شموله حکومت ته اړتیا لري چې د خلکو د اساسي حقونو او حقیقي غوښتنو استازیتوب وکړي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.